د طبیعت په غېږه کې راټولې شوې ښکلاګانې د غرونو بخملینې لمنې د روانو بوشور او یخه هوا هغه څه چې په وروستیو کې بهرني او داخلي سیالګري پر ځان رامات کړي دي. دا د پنجشیر ولایت فریان ولسوالۍ ده. د سیند پر ژۍ دا ولاړې خیمې اوس د دغه ولایت مسؤلینو راتلونکو سیالګرو ته ودرولې دي او په شپو پکې د طبیعت له نندارو خوند اخلي. یو شمېر سیالګري چې فریان ولسوالۍ ته له لرو پرتو ولایتونو راغلي وایي دلته د طبیعي ښکلاګانو دومره پریماني ده چې د ذهني ستړو دمه پکې جوړیږي. له هرات راغلی سیالګری شفیق وایي که له یو لوري په فریان طبیعت د ښایستونو ډېرې لورینې کړي، له بل لوري امنیت هغه څه دي چې خلک بې له کومې اندېښنې دې لرې پرتې ولسوالۍ ته راځي او له تېرېدونکو شیبو خوند اخلي. به شهر پنجشیر آمدم به خاطر سیاحت و یکی از زیبایی‌های پنجشیر لذت ببره و ما که از هرات تا به کابل آمدیم و از کابل تا پنجشیر آمدیم الحمدلله هیچ خطر امنیتی صد راه ما قرار نگرفته و شکر تا این پنجشیر هم که آمدیم و از پنجشیر به منطقه یعنی آخرین ولسوالی پنجشیر که میشه پریان بسیار از امنیتی هم راضی هستیم. الحمدلله هیچ ناامنی صد راه ما قرار نگرفته و شکر از فضای و از جاهای تفریحی از او تا فعلا لذت میبریم الحمدلله دیگه. ډېر ټولو خلکو د خپلو کورنیو د غړو او ملګرو سره یو ځای دلته له ستړو دمه راوړې ده. دوی وایي دلته راتلونکي خلک له هر لوري خوندي دي. پر وینا یې د پنجشیر ولایت ټولې سیمې د لیدلو دي، خو فریان بیا ګډې ځانګړتیاوې لري چې په نورو سیمو کې نه ترسترګو کېږي. دوی وایي که څه هم دغه ولسوالۍ ډېره لرې پرته ده، خو ورغلې لارې یې جوړې او د اوسېدونکو او مسؤلینو ښه چلن هغه څه دي چې یاد ولایت ته د سیالګرو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راولي. مونږ ډېرو ولایتونو ته په سیاحت تللي یو، خو کله چې د پنجشیر ولایت په باره کې مونږ ډېر اورېدلي دي خو د امنیتي مشکلات او نورو، خو کله چې راغلو هېڅ ګونه دلته امنیتي مشکل نه وه او ماشاءالله آب و هوا هم ښه جوړه ده او د خلکو رفتار هر څه موږ سره ډېر ښه وه. نو د امارت اسلامي نه مننه کوو چې موږ ته یې داسې خدمت کړی او امنیت یې نیولی. اخوا د پنجشیر والي مولوي محمد حکیم آغا وایي د پسرلي له راتلو تر دې دمه له 15,000 ډېرو بهرنیو او کورنیو سیالګرو لیدنه کړې ده او لا هم دغه لړۍ چټکه روانه ده. ښاغلی حکیم زیاتوي د یاد ولایت د کلتور ریاست مسؤلینو سره یو ځای هڅه کوي تر څو د فریان او په پنجشیر کې د سیالګرۍ نور ځایونو کې هوټلونه جوړ کړي او سیالګرو ته ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. ولایت پنجشیر خو کل همه درک است، یک دره سیاحتی و دره بسیار زیباست، خصوصا ولسوالی پریان. در اینجا به دهها خیمه زده شده در پهلوی دریا و چمنهای خوب سرسبز و هوای بسیار زیبایی و الحمدلله که مردم عام کل افغانستان میبینیم در خیمه برای خود جای گرفته، در اینجا به شبها میمانه. الحمدلله بیخی 100% فضای پنجشیر و امنیت پنجشیر و زیبایی پنجشیر برای سیاحت بسیار آماده است. په افغانستان کې د پنجشیر، بامیانو، نورستان، پکتیا او د کونړ یو شمېر سیمې دي چې په تېرو 3 کلونو کې ترې سلګونو زرو سیالګرو لیدنه کړې چې یوازې د بهرنیو سیالګرو شمېر پکې لسګونو زرو ته رسیږي.